د کهانۍ په شروعات کې موږ وینو چې شپه سړه او چوپه وي. د کلي په اسمان کې سپوږمۍ د وریځو تر شا پټه شوې وي. د سپو غپا د داسې شي نښه ورکوي چې کلي ته نږدې شوي وي. د رحمت الله زړه بېدلیله درزا کوله. ناڅاپه د لویدیځې څنډې نه د یوې ښځې چیغه پورته شوه. خلک راووتل خو هېڅوک د کور خواته ورنه رغلل. رحمت الله زړه ښه کړ خو په زړورتیا دننه ورننوت. هلته یې ولیدل چې د خونو په دیوالونو سیوری خوځېږي لکه چې د دیوال نه ځان جلا کوي. سړه باد د ده پر مخ لګېده. تور سیوری ورو ورو د ده مخې ته ودرېده. اوږده لاسونه، د لمبو په څېر سترګې او د کور نه راوتلی غږ. رحمت الله د قرآن آیتونه تلاوتول خو غږ یې کمزوری و. سیوري وویل تاسې د خپلو مړو روحونه پرېښودل، د دعا ځایونه مو د غفلت په خاورو کې ښخ کړل. اوس به هره شپه د خپلو تېرو ګناهونو له حملې سره مخامخ یاست. کله چې خلک ور دننه شول هېڅ نه و پاتې، یوازې سړه باد او په دیوالونو باندې سیوري. خلک حیران شو خو وېرېدلي یې د رحمت الله خبره واورېده. هغه وویل موږ ته خبرداری ورکړل شو که توبه ونه باسو کلي ته به تیاره خپره شي. له هغې شپې وروسته عجیب کارونه پېښېدل. د خلکو په خوبونو کې د تیارو لاسونه ښکاره کېدل. د شپې به یې په سترګو کې د وینو سیندونه لیدل. ماشومانو به ناڅاپه له خوبه چیغې وهلې. خلک به په ویره کې وو. یوه شپه د کلي منځ نه د تورې وریځې څپه راغله. د هر کور څراغ مړ شو. خلک له خپلو کورونو راووتل خو د کوڅو منځ کې د زرګونو سیوریو د خوځېدو انځور ولیده. سیوري لکه طوفان د خلکو پر لور ورمات شول. هر څوک منډې وهلې، ماشومان چیغې وهلې. د خلکو پر مخ د خپلو تېرو ګناهونو انځورونه راښکاره کېدل. چا د خپل ورور حق خوړلی و، چا چې بېوزله ځورولي و، او چا چې د سپین ږیرو خبره سپکه ګڼله. رحمت الله د کلي جومات ته وتښتېده. هلته یې خلکو راټولولو غږ وکړ یوازې رڼا کولی شي تیاره له منځه یوسي. توبه وباسئ، د الله نوم واخلئ. خلک ټول د جومات دننه راټول شول. قرآن یې تلاوت کړ او د زړه له کومې یې دعا وکړه. د کلي هر سړی او ښځې په اوښکو خپل پخواني ګناهونه یاد کړل او توبه یې وباسله. ناڅاپه د اسمان پر سر سپوږمۍ روښانه شوه. د جومات له میناره د اذان غږ پورته شو. د تیارو سیوري لکه دوړې ورو ورو ورک شوه. سړه باد ګرم شو او د خلکو د زړه درزا ورو شوه. رحمت الله د خلکو مخې ته ودرېد او په ژړغوني غږ یې وویل موږ پوه شو، ویره یوازې د سیوري نه وه بلکې زموږ د غفلت له اعمالو نه وه. کله چې انسان خپله رڼا پرېږدي تیاره یې محاصره کوي، خو که په وخت توبه وباسي د الله رڼا به یې د هرې حملې نه وژغوري. له هغې ورځې وروسته کلی بدل شو. خلک په یو بل مهربانه شول. د بېوزلو سره یې مرسته کوله او هر څوک پوه شول چې تر ټولو خطرناکه حمله د انسان د زړه تیاره ده. پیغام: ډېر وخت خلک د باندې دښمن ته ګوري خو تر ټولو لوی دښمن د انسان دننه دی. غفلت، ظلم او ګناه که انسان خپل زړه له رڼا ډک نه کړي تل به د تیارو له حملو سره مخامخ وي.